دوستانو افغان کډوال چې ورته یوه ورځ پاتې ده د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې هغه به خپل وطن ته لیږي. یقینا ډېره د افسوس خبره ده چې افغانانو دلته 45 کلونه تیر کړي دي. د یو انسان لپاره ډېره سخته وي چې هغه بل ملک ته ځي، هغه دا رقم ته ده لکه پردي ملک ته چې ځي. خو پښتنو مشرانو په حقیقت کې ډېره بېوفایي ورسره وکړه. د افغان کډوال لپاره یو اکشن هم نه وکړي، هېڅ یې هم نه وکړل، یو کار یې هم نه وکړ. ټول عمر افغانان په دغو مشرانو پسې وو، دغه مشران یې سپورټ کول. راځئ د افغان کډوالو فریادونه واورو. راځئ په دغه ویډیو کې د افغان کډوالو فریادونه درسره شیر کوو. ظلم را سره بې انتهایي ظلم را سره وکړو. ځمکې کورونه قسم د هر څه ته مو ور واچو، په هغه نقصان یې نه یو. افغانۍ بچی دی په نقصان نه ده، ګټه تاوان راځي. عزت بېعزتي یې راواړولې. که ته زما د مور قبر، ورور قبر، خور قبر، پلار قبر، نیکه قبرونه ما نه پاتې شول، دا به م ورته یې راکړه چې دم زه پر سټ کړم وایسم که نه. د هغه ځای نه خو زه دې دعا ته نه شم را رسېدلی. دلته به مې سهار ماښام زیارت په زیارت ستاسو په ژبه دعا ورته کوله. اوس به زه هلته څنګه کوم؟ خو دې وطن موږ خپل نه کړو. افسوس موږ یې خپل نه کړو، موږ خپل کړی وو. عوام خو مینه درکوي یاره، عوام نه خوشحاله، عوام را پسې جاړي، موږ پسې جاړو. ښه خوشحاله یو، ښه ولا خو ولې به بېایماني نه کوو، منافقت نه کوو. ښه شکر عوام ښه خوشحاله یو. ما خپله پیدایش دلته شوی دی، 40-45 سال مو دلته عمر تېر کو، ښه عمر مو تېر کو، ښه وخت مو تېر کو. وروره جانانه دلته موږ پیدایشونه سکولونه مو دلته ویلي، سرټیفیکټونه مو دلته دي. دوی موږ ته اکثره به ټیم راکوو 6 میاشتې کال، بیا به ټیم راکو، بیا به داسې اجلي دغه ټیم دوی نه و راکړی لکه دا اوس د یوه میاشت کې چې وروره ګوله چې بس بسترې غوټې وتړی او ځئ. داسې چې سړی یو بچی سکول ته تیاروي او ښځه مور چې سکول ته سړی تیاري، دومره ټیم کې نه تیارېږي چې دا کم ټیم دوی موږ ته راکو. دلته د 40 کالو شتمنۍ مو دي، 15 کالو شتمنۍ مو دلته مو د پلار نیکه مور قبرونه پاتې شول. سر روس خو نه دی، روس والا داسې ظلم کړی نه، امریکا والا داسې ظلم کړی. امریکا روس چې کافران دي تر انډیا پورې، تر هندو پورې، هغه د عمر بیان د زنانه د بچي د بوډا لیاز خاطر کوي. زه خپله د اسلام آباد غلام نبي نومیږم، د اسلام آباد برکو کې مې 15 کاله تېر کړي دي. وروره ځمکې مې په نیمه بیه خرڅې کړي دي. ښځې بچي یې را چې بوتلل. دومره ټیم خو سړی ورکې وسړی دغه د کډه تړلې د موټر ولاړ ده، نه اوري نه څه کاپیرا داسې ټي ډي څه د بل ملک ته د امریکا راښکته سوې که څه بلا د خدای اسلام آباد پولیس موږ هم ورسره ښه واسطې مو وي، ښه سلام دعا به مو ښه په طریقه به مو ورسره دغه کوو. نو باید چې دوی موږ ته چې داسې اجلي دغه یې راکوو، موږ ته به یې ویلي وه چې وروره ګوله کم از کم یو کال ټیم ده، باید ولې شتمنۍ راغونډې کوي اتې ځئ زو نه پاتې کېږو. آخر ما هغه وه چې 50 کاله تا خپل نه کړو، دې نه بعد ته موږ نشئ خپلولی. موږ به اتې خپله غوټه موټه تړلی ته به ښه په خوشحالۍ تللي وو. عوام نه خوشحاله یو، عوام یې ولا اوس هم را باندې خفه یي. حکومت ډېر ظلم یې را سره بې انتهایي ظلم یې را سره وکړو. ځمکې کورونه قسم د هر څه ته مو ور واچو، په هغه نقصان یې نه یو. افغانۍ بچی دی په نقصان نه ده، ګټه تاوان راځي. عزت بېعزتي یې راواړولې، قسم د بېعزتي یې راوړ. سخت د دواړو د هم اسلامي امارت والا خفه یو، که دوی ورسره ملا وي د دې هم خفه یو. باید کم از کم عزت ته به مو خیال خیبر پښتونخوا نه هم خفه یې، د خیبر پښتونخوا د الیامین ګنډاپور نه هم خفه یو. کم از کم پښتون یې راځي. عوام خو مینه درکوي یاره، عوام نه خوشحاله، عوام را پسې جاړي، موږ پسې جاړو. ښه خوشحاله یو، ښه ولا خو ولې به بېایماني نه کوو، منافقت نه کوو. ښه شکر عوام ښه خوشحاله یو. مشرانو نه خفه یو. محمود خان اڅکزی سو، مولانا فضل الرحمن صاحب سو، الیامین ګنډاپور صاحب سو، چې یوه اواز اوچت نه که نه اسلامي امارت هغه طالبان حکومت چې اوس روان یو، الله دې دوی ژوندي لري. ووټ به ورکړو انشاءالله، که په ووټ وسوله بیا به سره ګورو. هغه مسله د پښتونخوا مشرانو نه ډېر ګیلمن روان یو. بېعزتي یې راواړولې، په نقصانو دي نه هغه پرېږدئ، پکې بېعزتي یې واړو. کم از کم 6 میاشتې یو کال ټیم به دې راکړی وای، تلو په خوشحالۍ. نور سم نه یم، خو زمونږ پښتانه غواړي عزت. نور د څه موږي نه دي، نه د مال وږي دي، د جایداد نه دي وږي، صرف د عزت وږي دي که نه. چې عزت ورته میلاو شي، یو ځای نه هغه په عزت کې لاړ شي، نو هغه په یې خوشحاله په دې خوش کسان د ګولډا موړ، ترنول، برکو، کناپول، دا د اسلام آباد د دارالخلافې علاقې دي. جیل 1 کډې ولاړې ښځې بچي تربوسي. و کاپیران خو نه یاست، حکومت ته یایم، داسې ټي ډي والا ته یایم. کډه ولاړه ده، خو وینئ چې کډه ولاړه ده، 15 ورځې وخت ورکړه ورته. هېڅ د دې نه بعد که راغلم او که نه وې تللی بیا یم، بیا دوی بالکل دوی حق ته چې بیا موږ بوځي. دومره خو وکړه نه اورې نه بوځه چې ته سړي ما بوځې، ما ښځه به کور راباروي، که به جټانو ته یې چې کور رابار کا.
او افسوس ته په دې زړه کې ډېر ارمانونه دي حکومت ته لاسه موږ په دې زړه کې ځان سره وړو. الله مو مل شه. بس دعاګانې برته کوو چې الله مو په خیر خیریت سره بوځه خپل وطن ته. بس هغه هم ستاسو خپل وطن دی. دا زموږ وطن دی، د پلار وطن و، خو دې وطن موږ خپل نه کړو. افسوس موږ یې خپل نه کړو، موږ خپل کړی و، موږ نه پرېښودو، خو ده ونه منلو. چې وی نه منلو بیا یې حکومت ته پکار وه چې سیده دا وطن موږ نه مني. اوس دلته زما د مور قبر، ورور قبر، خور قبر، پلار قبر، نیکه قبرونه ما نه پاتې شول. دا به م ورته یې راکړه چې دم زه پر سټ کړم وایسم که نه. د هغه ځای نه خو زه دې دعا ته نه شم را رسېدلی. دلته به مې سهار ماښام زیارت په زیارت ستاسو په جبه دعا ورته کوله. اوس به زه هلته څنګه کوم؟ هلته به غیباني دعاګانې ورته کوم. افسوس دی، خو دومره ټیم دومره خو هم کوپر نه و. دا 15 کاله دې ښه ساتلو، ښه خوشحاله و، ښه رښتې مو دي سره. د تاسو د پښتنو سره، د پاکستان د پښتنو سرحد د پښتنو سره مو رښتې دي. ما خپله د کوټې ژبه د کندهاری یم، د کوټې سره موږ رښتې دي. اڅکزي سره، نورزي سره، موږ ټوله قومي د افغانستان د کندهار قومي د کوټې قومي یوه ژبه یو. خو دوی انصاف، موږ انصاف غواړو. اوس دلته چې کم پاتې دي لازم خدای رسول ته وګورئ، مسلمانان یې دغه ته لږ دومره ټیم ورکړئ چې خپلې غوټې بسترې را وتړي. دومره ټیم ورکړئ، نور نه پاتې کېږي. هغه هم نه چې ځمکې ورکړئ په نوم یې کوي، بیا هم نه پاتې کېږي. خو دومره ټیم ورکړئ لازم چې دوی خپلې غوټې بسترې را وتړي. عوام نه ډېر خوشحاله وي، عوام نه ډېر خوشحاله